بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کوي، وایي په سجده کې سړی دعا کولی شي، یعنې داسې ویلی شي چې اللهم اغفر لي، یا نور داسې څه ویلی شي په سجده کې؟ د دغه محترم ورور د پوښتنې جواب زموږ د فقه حنفي او احادیثو مبارکو د رویې څخه دا دی چې هو، په روایاتو کې ثابته ده دا چې په لمانځه کې، په نفلي لمانځه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سجده کې داسې دعاوې کړي دي غیر د تسبیحه څخه. لکه روایاتو کې راځي، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وای کان یقول فی رکوعه و سجوده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام و چې په رکوع او په سجده کې به ویل صبوح قدوس رب الملائکة والروح. او دارنګه بل روایت کې راځي، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې کان النبي صلی الله علیه و وسلم یکثر ان یقول فی رکوعه و سجوده، دا به ډیر کول په رکوع په سجده کې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. داسې نور په لحاظه په دې کې څه مشکل نشته که سړی دا پر سجده کې ووایي. فتاوا محمودیه جلد 5 صفحه 614 کې وایي په نفلو کې که سړی دغه دعاوې وایي، وایي په دې کې څه مضایقه نشته، څه مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.